الرحمن الرحیم. سلامونه او نیک هیلې تاسو ټول وروڼو خویندو ته. خدای دې وکړي چې ټول راته جوړ او روغ اوسئ. نن زه یو داسې کورنۍ ته راغلی یم چې دا کورنۍ بیخي یعنې سرپرست نه لري او دغه کورکۍ ما ته زنګ ووایه چې راشي یعنې مونږ ته نږدې زموږ کور وګوره، زموږ د ژوند حالت وګوره او د دې خاوند پوډري ده، خپله دا کورنۍ نصف پرېښې ده او خپله بیخي ورک ده او دغه کورکۍ نه به پوښتنه کوو چې دا خور خپل ژوند کې څه ستونزې لري، د دې ماشومان څه ستونزې لري او دوی خپله دا ژوند په یوازیتوب باندې یعنې سره مخ ته وړي. سلام علیکم خورجانې. وروڼه خویندې تاسو خپله د دغه کورکۍ کور وګورئ، د دغه کور وضعیت وګورئ. شیشه ما رو میبینی خود و معده میکنه، اعصابش خراب شده. دا وګوره دا مې خاوند داسې مات کړی دی چې اعصاب یې خرابېږي، وي په خپل په ځان نه پوهېږي او د کور وي دا ټول شیان هغه خرڅ کړی ده، راځي او وړي خرڅ کوي، نه وي فرش موږ ته پاتې ده، نه پردې نه توشک هېڅ. تاسو خپله وګورئ په خدای باور کړئ چې دوی په دې کور کې څه رقم ژوند کوي. اول به د دې کورکۍ نه هم پوښتنه کوو خور څنګه د ژوند څنګه کېږي، ماشومان د ښه ده؟ شکر ده خدا خورتات څنګه مننه کوم خورجانې جان، زه انشاءالله د خوشحال لرم. خور تاسو خپل په ژوند کې څه ستونزې لرئ او ستاسو خاوند فعلا خو په کور کې نشته، تاسو ما ته زنګ ووایه چې که نه چې زه یعنې په ژوند کې ډېره مشکلات لرم او زما خاوند کور کې نشته، هغه پوډري ده. نو تاسو کولی شئ چې خپل دغه وروڼه خویندې سره خپله دغه قصه شریکه کړئ چې هغه وروڼه چې ستا قصه واوري او تاسو سره مرسته وکړي. زما داسې خبره ده چې میره مې پوډري دی، کار زندګي نه کوي او زه خپل ماشومان ته رسوم، زه په خپله پیدا کوم، زه د خلک جامې ایندم، فرشونه ایندم، د خلک کار بار کوم، خپل ماشومان ته نفقه پیدا کوم، ورته راوړم. اوس سپوز زما ماشومان وږی ناست و، هېڅ هم کور کې نه و، هغه ښځه خیر ورته یو دا روټۍ راته راکړه، هغه کې راته ترکاري واچوله، دا ماشومان ته یې همالته چې نن کار کول، نن خو د جمعې ورځ وه، د جمعې ورځ کې ولاړم که نه اوس یو تر اوسه پورې اوس ساعت وروڼه خدای باور وکړي چې 2 بجې پورې دغه ماشومان وږي وو په دې کور کې او دا مور یې د خلکو کور کې کار کولی وي، هغه کورنۍ ما ته یو دانه ډوډۍ نه پوهېږم او لږ ترکاري مې ما ته ورکړه چې دغه ویسه خپل ماشومان ته ورکوه. تر څو چې زه راغلم دغه ماشومان په همدغه اولۍ کې بنده وه او په کور کې هېڅ نه وه او موږ ټول به ځو هلته اشپزخانه خو نه لري، هلته تناره ده، هلته به ځو به ګورو چې دا زموږ خپل همشونه دا د لیوه کور مې ده، دا دوی کې اوسي خپله تللی ده کابل ته، دا مونږ ته ایښی ښه. نور څه ستونزې لري؟ تاسو کولی شئ چې خپل دا ټول قصه وکړئ، ستاسو خاوند کور کې نه راځي، ستاسو د ماشومان خبر نه کړئ، تاسو یعنې څه داسې ګټې وټې څوک نشته، دا اوړه غوړي دا نور خوراکه توکي هېڅ تا ته نه راوړي؟ نه په خدای که مونږ یا اوړه لرو یا ولاږ یا شیرني لرو یا غوړي، هېڅ څه په خدای که مونږ لري، د خدای نه خو پېښې زیاته نه ده، داسې مشکل م ډېره سخته ده، خدای داسې مونږ د کونډې نه بدتره نه. خورې مه ژاړه، خدای مهربانه ده، خدای مهربانه. ته خپل دا خبرې خپل وروڼو ته وایې چې هر څه مشکلات لري هغه ته د خلک جامې چې زړې مونږ ته راکړې، هغه دوی ته دوی ماشومان ماته ویلې خلک وګورو داسې نوې نوې جامې اچوي، چپړې اخلي، مې خدای څه وکړم چې راسره یې چې درته واخلم، چې نه یې نو څه زه درته واخلم، پلار ته وایم نو چا ته وایې، داسې مې دا ماشومان مې وخلي، دا مې وخلي. مه ژاړه، بس بس بس، مه ژاړه، بس بس. دوی ته ګورو زما زړه د سوبه کېږي، مې خدایه زه ډېره بدنصیبه وم. بس مه ژاړه، بس بس، تا ته وایم مه ژاړه، ښه بس بس، چپ چپ، بس 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 دی بس دی. دغه ماشوم تاسو ګورئ، دغه ماشوم خپل مور لپاره خپل دغه وروڼو خویندو لپاره ژاړي او د دغه خپل د ژوند د بیخي یعنې ما ته کتابچه وه، دلته مکتب ته موږ باید ته ځي، ما ته کتابچه وه، قلم او 10 روپۍ راکړې دی چې دوی ته زه واخلم، خدای په څه درته واخلم.
مه ژاړه خورجانې خدای مهربانه ده مه ژاړه خدای مهربانه ده دومره ګولی مې واغوستم داسې چاړه راپسې ونیول داسې شیشات ته راپسې نیسي دومره ګولی مې واغوستل چې زه مړ شم الله مه ژاړه خورجانې خدای مهربانه کله چې زه مړ شم دا ماشومان چاته پاتې شي د دې په کورونو خرڅ کړي دا زما غېږ کې و که نه دا خرڅول دا ماشوم پوډر لپاره خرڅول هغه خاوند دی ما چې دومره سختیا مې ورباندې تېره کړو چې ما زه مړه شوم که نه خپل د ماشومان نه خرڅو خورجانې مه ژاړه خدای مهربانه ده دغه خور دومره پوټ ورکوټې ماشومان مې دي زه غریب په کار کې هغه مې هم خدای ته حواله کړو دوی هم ورته شرمېږي دوی کار کوي په ناست دی اوس چېرته د خاوند دی څه خبرې دا نن وتلی دی کله کور کې یو کله نه وي هغه واړه واړه ماشومان د کار کوي او دا پوډر وباسي او داسې کور کې ناسته وي بیخي نه شرمېږي چې دا ماشومان دي دی هغه خیال دومره هغه اختر شي هغه چې هغه موږ نوې جامې ارمان په زړه کې پاتې چې موږ ځان ته جامې وکړو دغه د خلک چې خیر وکړي چې موږ له راکړي هغه دوی اغوندي مې ښه په څه درته واغلم دوی راته جاړي وایي مورې وګوره ته ماته ناغلې بیا تاسو خپل د کور خرچه سره کم کوي خو ته په ورځ کې 80 روپۍ 50 روپۍ کار کوي که دا ماشومان دي بیا څنګه کوي دا ژوند څنګه مه ژاړه لورجانې ښه خو په هماغه 100 روپۍ اوړه واخلو یا غوړي بس د پاکټي اخلو یا بس په دغې په تېرو نو ژوند تېرو ته درې مکتب ته نه ځې څوم صنف یې ستا په زړه کې څه ارمان دی پلار دې هسې د تاسو ته هېڅ نه راوړي نه قلم نه کتابچه نه ستاسو ژوند ډېره ستونزه سره مخامخ ده که نه لورې نو ستا په زړه کې څه ارمان ده زما پلار کار نه کوي پوجري دی موږ کتابچه او قلم نه لرو که شیشه ولیکو درس ووایي څه ارمان دی چې په آینده کې انشاءالله به څه کېږي چې درس ووایي درس زما پلار پوجري دی څه کار بار نه کوي موږ وایي که موږ شراوي زما مور کور کې کار کوي کورونه کې کار کوي مور دی بیا مور دې کورونه کې کار کوي ته په کور کې بیا دا خپل وروڼه خویندې سره اوسېږي بیا څنګه کوي خو مور دې د مازدیګر 4 بجې 5 بجې راځي که نه بیا تاسو دا ټول ورځ وږي همداسې ناسته وي تر څو مور راشي پرونه موږ ته هغه خلک لږ وچه وچه ډوډۍ موږ ته راولېږه هغه موږ وخوړل وچه ډوډۍ بیا څه سره دې وخوړه هغه وچه ډوډۍ رومیان سره همداسې رومیان سره ټول څه نه وو په کور کې او نن بیا مور دې نن هم جمعه ورځ کار ته مه ژاړه لورې نن هم جمعه ورځ مور دې لاړه کار ته که نه بیا نن څنګه وکړو تاسو همداسې وکړو تر اوسه پورې اوس خو 4 بجې د مازدیګر که نه مور دې اوس راغلم دغه اوس نن دې څنګه وکړو تر اوسه دا مور مې راولېږه کړی وه ځکه وریجې راوړو د هغې سره موږ وخوړل تاسو د دغه کورونه خویندې دا ټول تاسو ګورئ د هغوی نه تاسو څه غواړئ ګورئ دوی نه موږ دې هغه غواړي چې موږ سره مرسته وکړي موږ به ورته دعا وکړو چې موږ سره مرسته وکړي کورونه خویندې تاسو خپل دغه ماشوم دغه لورکۍ ته وګورئ د دوی په سترګې کې اوښکې ده وي مونږ پرونه وچه ډوډۍ وي دغه همسایګان تاسو راکړی وو هغه مونږ رومیان سره وخوړل په کور کې هېڅ څه نه پیدا کېده او مور مې په کور کې نه د دغه ماشوم درد تاسو وګورئ او واورئ چې دوی څه وایي یعنې د دوی په زړه کې ډېر ارمانونه ده او ډېر درد ده او دغه خپل درد تاسو سره شریک کړه تاسو ورونه خویندې سره نو تاسو ټول دا هیله لرم چې دغه خور لاسنیوي وکړي دوی سره مرسته وکړي دا خپله یو یعنې پیغله خور ده مجبوره ده مجبوري له خاطره دا ځي
پردي خلک کالي مینځي، فرش مینځي، کار کوي او خپل دغه کورنۍ ته نفقه راوړي تر څو د دغه کورنۍ د دغه خپل ماشومان ژوند مختوي شي. وایي دا لور مې زما خاوند وي دا خرڅوله، داسې نه پوهېږم دا څه رقم پلار ده، خو داسې د تاسو ته ووایم دا د مجبوري نه شاید داسې شوي، ځکه چې دا غربت دا غریبي تاسو وګورئ حتما دا د مجبوري نه ده، دا وروڼه دغه کار کوي، دا کور وګورو، دا توشکونه په خدای باور وکړئ دا وګورئ دا څه رقم ژوند ده. او تاسو ټول باندې تاسو وروڼه باندې غږ کوم، تاسو ټول د هیله لرم دغه کورنۍ سره به حتما مرسته وکړئ. پشتو میفهمن؟ نه نمیفهم فارسی نمی‌فهمم. بچه پدر کجاست؟ بابیت کجاست؟ بابیت کجاست؟ کجا رفته؟ کجا رفته؟ شما نانا و برطمان مادر نرمی خوری؟ زندگی تا خوب است؟ کار زندگی نمی‌کنه، نه کارم نه من خوشم نمیاد، تو خوشم نمیاد، د دغه ماشوم د 3 کال یا د 2 کال ماشوم د دومره پوهېږي، وي مور ته وایي چې زما پلار مې نه خوښېږي ځکه چې هغه پوډري ده، موږ ته کالي نه راوړي، موږ ته ډوډۍ نه راوړي او زموږ کور ته وګوره وي د کور حالت سره دغه ماشوم وي هر وخت وایي، مور ته وایي چې ته زما خوښېږي ځکه چې ته مور یې موږ ته کار کوي، موږ ته ډوډۍ راوړي. دا دومره کې ماشوم ده، یعنې په زړه کې دومره احساس شته او پوهېږي، ښه او بد باندې پوهېږي. خدای دې د دې پلار ته هم توفیق ورکړي. خدای دې دغه بستر شو چې لاس دلی خو شل دلی بستر شو چې راشي دې خپېږي نه دی چې دا غریبي یعنې ستاسو ژوند مخکې مونږ داسې وه یا مخکې ښه وه چې ستا خاوند خدای پاک چې خپل مې مړ شو که نه به د هغې نه وروسته مونږ داسې شو، مخکې بیا هم ښه وو، بیا هم ګزاره کوي، د خاوند د کار کولو داسې غریبي خو نه وه چې داسې ماشومان دې په یو مړه ډوډۍ باندې ورپسې وجاړي، داسې خو نه وه که نه. والله څه ووایم نو چې دا ټول دا مې خاوند کړی ده بس همداسې کله مخکې خو بیا هم لږ لږ کار کول چې ډېر وخت شوی ده که نه چې دا لور مې وشو که نه دا د 12 کاله ده، اوسه پورې نه دا د کار مې کوي. دا د مشرګل ده؟ خدای مهربانه ده خورجان، خدای مهربانه ده. زه ورونه خویندې تاسو ټول به د دغه کورنۍ ښه به دا کور هم ګورئ، دا ژوند هم ګورئ او تاسو ټوله نه زه دا هیله لرم چې دغه کورنۍ سره به هرومرې به مرسته کوي. اوس به ځو د دغه خورجان کور به هم ګورو. تاسو خپله وګورئ چې دوی څه رقم ژوند لري. گرمی باشه پکا نداره خیلی دیگه ممتعه عمالک لینه زاده وی پوره که مونږ په دې جذبات کې ګرمي لري هم وخت او فوټو داشته مې پکا نداره مې خو په پک نداره تاسو خپل اوري کنه دا خور شو وای مونږ یعنی په خپل ډېر نه پوهیږم پوره کې مونږ پکا نه درلوده دغه پکا دا تاسو خپل پوهیږئ چې جلابار یا دیګه هغه څومره ګرمي اوسېږي زمونږ تاسو په کورونو کې ایسی شته کولر شته پکې شته بیا مونږ وایي چې ګرمي ده مګر دغه کورنۍ څنګه په دې وړ کې دلته ژوند کوي. دا خاصه دی چې د دې ماشومان ټوله وي تاسو خپله وګورئ دا وریجې به چې هماغه کورنۍ کې دا خورجان چې کار کوي وي 3-4 بجې زه کور ته راغلم وي دا په کله ما ته ورکړه چې دا ویسه ماشومان ته دي ماشومان دې وکړي او دا ګلپي دا د پرون بل پرون وروسته پاتې ده هېڅ نه لري په دې نه غوړي لري نه اوړه لري په یوه بوجۍ د یوه بوجۍ اوړه په ارمان کې مونږ چې زموږ په کور کې یوه بوجۍ اوړه وي هېڅ یو من اخلي یعنې من اخلي پخو ماشومان ته وګوره دا ماشومان وګوره دا خور دا د خپله خور دا وضعیت وګوره دا جامې هم په خدا ټول خلک مونږ ته یو بل مونږ ته زړې جامې راکړي خدای ورته تو وګوره دا ګلالۍ ماشومان د دې دا
د دغه وخت چې دوی ښه کالي واغوندي، ښه سپټکې په پښو کې وي او نه ښه کالي لري، نه ښه ژوند لري، هېڅ څه نشته. دا ماشوم ته ګوره، هغه ته وګوره. نو ستاسو ټولو وروڼو نه هیله لرم چې دوی سره باید مرسته کوي. هر څوک چې غواړي دا کورنۍ ته مرسته راولېږي، زما د واتساپ نمبر 03094 ده، خپل مرسته ولېږي او زه په شفاف ډول دغه کورنۍ ته حتما راوړم. او ستاسو وروڼه خویندې ټول نه زه مننه کوم. ستاسو نور وخت نه نیسم. خدای په امان.